سباوون تلویزیون درنو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. له سباوون تلویزیون څخه مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوو. په پیل کې د خبرونو سرټکي. تاریخ ناور کې د طالبانو دوه ډلو ترمنځ جګړه کې 18 تنه وژل شوي. یونما وایي له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. او ولسونه د سولې په راوستلو کې مهم رول لري. د خبرونو تفصیل. تاریخ ناور کې د طالبانو دوه ډلو ترمنځ جګړې کې 18 تنه وژل شوي دي. هلمند والي حیات الله حیات تاریخ ناور کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سوسته جګړې خبر ورکړی او ویلي دی چې له امله یې دواړو غاړو 18 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه بشپړ حال میوند میړنۍ راکوي. د دغو چارواکو په وینا د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور ډلو ترمنځ تېره ورځ په مرجې کې جګړه پیل شوې او لا هم دوام لري. د ملا محمد رسول مرستیال عبدالمنان نیازي په وینا د جګړه د ملا اختر منصور ته وفادارو وسلوالو پیل کړې ده. ملا نیازي ویلي د ملا منصور پلویانو ملا رسول ته وفادارو طالبانو باندې برید وکړ او اوس مهال په مرجه کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې هلمند والي حیات الله حیات هم تاییدوي چې د مرجې ولسوالۍ د تاریخ ناور په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفینو ترمنځ خپلمنځي جګړه دوام لري. د نوموړي په خبره جګړه په سیمه کې پای ته نه ده رسېدلې او په ترڅ کې نږدې 10 کسان له دواړو غاړو وژل شوي دي. موږ هماغه معلومات چې لرو په تاریخ ناور د مرجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ د پرون ریسې نښته شوې ده چې د دې نښتې په ترڅ تقریبا 19 کسان وژل شوي دي چې 10 د منصور د ډلې دي او 9 د محمد رسول د ډلې دي. دا هغه معلومات چې تر اوسه موږ لرو د دوی ترمنځ اوس هم دا جنګ روان ده. خال ډزې کېږي. هغه ابتدایي معلومات چې مقرر شوي. هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قمندانۍ په یوه خپره شوې ویناپاڼه کې ویل شوي د جګړه هغه مهال پیل شوه چې د ملا منصور ډلې ته وفادارو طالبانو د ملا رسول کسانو په بې وسلې کولو لاس پورې کړ. د هلمند د پولیسو قمندان عبدالرحمن سرجنګ هم ویلي د دواړه ډلې په مرجه کې سره په جګړه کښېوتې دي. دولتي چارواکو ویلي د دواړو ډلو ترمنځ د مرجې په ځینو برخو کې درنه جګړه روانه ده. د ملا اختر منصور ډلې د دغو جګړو د راپورونو خپرېدو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. تاسو ته به معلوم وي چې د ملا عمر د مړینې د خبر د خبرېدو نه وروسته د طالبانو په ډلو کې د اختلافات پیدا شوي دي. په مجموع کې د اختلافات د افغانستان د حکومت په ګټه دي. هر څومره چې د دښمن یا د افغانستان د ولسونو دښمنانو ډلې ضعیفه کېږي او خپلو کې اخته کېږي دا طبعا د ولس او د افغانستان حکومت په ګټه دي. د طالبانو پخواني مشر ملا محمد عمر تر مرګ وروسته ملا منصور د دې ډلې د مشر په توګه اعلان شو، خو د طالبانو ځینو غړو د هغه د مشرۍ له منلو انکار وکړ او د ملا محمد رسول په مشرۍ یې بل تشکیل رامنځته کړ. دغو دواړو ډلو له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو سیمو کې خپلو منځونو کې جګړې کړې دي. یونما وایي له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو څانګو استازو هلمند والي سره د یوې ناستې پر مهال د پوهنې، روغتیا او بشري مرستو برخه کې یو ځل بیا چمتوالی وښود. ولایتي مسؤلین داسې مهال دې ولایت کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د دفتر د پرانیستو غوښتونکي سول چې ویل کېږي مخکنی دفتر یې د ولایت کې د نمونیو له پراخېدو سره وتړل سو. نور حال روح الله روحاني راکوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو څانګو دې ولایت کې د پوهنې، روغتیا او بشري مرستو برخه کې زیاتې مرستې ترسره کړي. د دغه څانګو استازو د هلمند والي سره ولیدل او راتلونکي کې د ترسره کېدونکو مرستو پر څرنګوالي خبرې وکړې. والي حیات الله حیات وویل د ملګرو ملتونو د بېلابېلو څانګو استازو سره یو شمېر ستونزې شریکې کړي چې په ګډه به ورته حل لار لټوي. ښاغلي حیات د ملګرو ملتونو له یادو استازو غوښتنه وکړه چې خپل دفترونه یو ځل بیا دې ولایت کې پرانیزي او هیله مندي وښوده چې نږدې راتلونکي کې به دغه کار ترسره کړي.
ملګرو ملتونو په مختلفو برخو کې نن د مؤسساتو مسؤلین راغلي وو، هم د کابل نه هم د کندهار نه. موخه یې دا وه چې دلته په مختلفو برخو باندې سره خبرې وکړو، که هغه صحي برخه ده، که هغه د موږ د داخلي بېځایه شوو سره به ستونزې دي او یا د زراعت او نورې. پرېکړه په دې باندې وشوه چې انشاءالله د دو سره به دا جلسې ادامه لري تر څو وکولی شو د هلمند دپاره په هره برخه کې چې د خلکو ضرورت ده لازمې مرستې جلب کړو. همدارنګه د ما غوښتنه له دونه دا وه چې دوی بیرته خپل دفترونه په هلمند کې پرانیزي، چې د دې په تړاو به انشاءالله سبا نه بل سبا په قندهار کې یو لویه غونډه وي، د دوی ټول مسؤلین او کیدای شي سفیران هم پکې اشتراک وکړي. د امنیتي ستونزو له امله د ملګرو ملتونو د بېلابېلو څانګو دفترونه دې ولایت کې وتړل سوه، خو دا مهال ولایتي مسؤلینو یو ځل بیا د امنیت ډاډ ورکړ. والي وویل اوس مهال دولت په هلمند کې د شپک په نوم بېلابېلو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې ښایي ګڼې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سي چې سم د لاسه مرستو ته اړتیا پیدا کوي. د دغې ادارې چارواکو د دې اندېښنې په ځواب کې وویل چې دوی به د جګړې له امله کډه سوو کورنیو سره بېلابېلې مرستې ترسره کړي. یوه غوښتنه چې دونه ما وکړه همدا وه چې موږ په مختلفو سیمو کې عملیات پلان لرو او په دې عملیاتو کې کیدای شي کورنۍ بېځایه شي، د هغو سره مرستې نو دوی خپل چمتووالی وښوده چې انشاءالله د هغو کورنیو سره چې په راتلونکي عملیاتو کې بېځایه کېږي دوی به خپلې مرستو ته ادامه ورکړي او هغو سره به مرسته وکړي. ملګرو ملتونو دې ولایت کې ډېری مرستې ترسره کړي. کله چې دلته امنیتي وضع خرابېدونکې سوه دغې ادارې خپل دفترونه له هلمند کندهار ته ولېږدول. په هلمند کې د یوناما دفتر له تړل کېدو بېځایه سوي کورنۍ له پوره مرستې نه دي برخمنې سوي. ولسونه د سولې په راوستو کې مهم رول لري. دیني عالمانو او ولسي مشرانو جګړه د افغانانو لپاره د تاریخ یوه زهرجنه څپه یاده کړه. دوی په سوله کې د ولسي وګړو ونډه مهمه وګڼله او ډاډ یې وښود چې خپله افغانان کولی سي د سولې په راوستو کې مهم رول ولوبوي. نورحال روح الله روحاني راکوي. د سولې په تړاو هڅې له تېرو څو کلونو راهیسې دوام لري، خو تر دې دمه یې مثبتې پایلې نه دي ترلاسه کړې. هلمند کې هم په همدې تړاو د دیني عالمانو، قومي او جهادي مشرانو ترمنځ غونډه جوړه سوه. د سولې ولایتي کمیټې رئیس فضل باری فیاض سوله د ولسونو په ګټه او جګړه د ورانیو لارو بلل چې باید ولسونه یووالی رامنځته او د سولې لپاره کار وکړي. د زیاته کړه جګړه کې خیر نسته او هیوادوال تیرې شاوخوا 4 لسیزې د همدې جګړو قرباني سوي دي. صلح د ټولو شانو دپاره یو معیه ده او د ټولو شانو دپاره یو منبع ده. یو د که داسې موږ تاسې په اصطلاح باندې ووایو چې صلح په ټولنه کې یو د مور حیثیت لري، ځکه چې مور و کوچني ته ترفیه ورکوي، پالنه یې کوي، روزي د هغوی صحت، د هغوی نظافت او د هغوی روغتیا او د هغوی اجتماعي اړیکې ټولو ته دغه کوي، لار جوړوي. په عین شکل صلح ده چې زموږ ستاسې د امنیت دپاره، زموږ ستاسې د صحت دپاره، زموږ ستاسې د معارف دپاره، زموږ ستاسې د انکشاف او پرمختیا دپاره، زموږ ستاسې د ژوندانه د هرې لارې دپاره دا صلح ده چې زمینه برابروي. غونډه کې د ولایتي شورا استازو او جهادي مشرانو وویل افغانستان دا مهال د جګړې ډګر ګرځېدلی تر څو چې د هیوادوالو ترمنځ یووالی رامنځته نه سي او خپل افغانان دغه پروسه مخ ته یو نه سي، سوله ناشونې ده. هغوی پر یووالي ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په دولت کې دننه دې د بېعدالتیو مخه ونیول سي. د دوی په وینا افغانان سوله، امنیت او عزت غواړي، خو د پردیو لاسوهنو جګړه پراخه کړې او هیوادوال د پردیو د ګټو قرباني سوي دي. تاسې ګورئ په افغانستان داسې د جنګ میدان ګرځېدلی دی چې د ټول دنیا خلک راځي په افغانستان کې جنګېږي. په افغانستان کې که د سیاست جنګ دی، که عملي جنګ دی، که د توپو د ټانګو د تیارۍ جنګ دی، هم په دې افغانستان کې شروع دی جنګ. په افغانستان کې پاکستان صلح نه کوي، په افغانستان کې چین صلح نه کوي، بل دولت صلح نه کوي، هغه خپل معاملې خپل کیسې سره کوي. صرف افغانستان یې د جنګ میدان ګرځولی دی. عزیزانو راسئ چې لاسونه سره ورکړو او صلح چې په هغه لارې باید صلح راولو او سره کښېنو او دا روزمره د
جنګونه او د دې مړو ته او دې وینو ته خاتمه پیدا کړو. که غواړو چې په ملک کې دې په خپل کور په خپل کلي خپل ولایت خپل ملک کې دې آرام او هوسا ژوند ولرو نو راځئ چې یو بل ته تر ترخو تیر سو، یو بل په غېږ کې ونیسو، د یو او بل پر مخ سره مچ کړو، د یو بل عزت وکړو. که کله مو دا کار وکړي نو آرام او هوسا ژوند به ولرو، بیا به مو ناموس خوندي وي، بیا به مو خور مور خوندي وي، بیا به د هغوی پوړه خوندي وي، بیا به د کونډیانو څخه خلاص یو. زموږ د هلمند ولایت د مسلمانانو او خلکو دپاره د ټولو دپاره چې ګډ ژوند دلته هر څه قومونو کوي، دلته د میشت قومونو دپاره سوله یو اړین ضرورت دی. داسې ضرورت یې عزیزانو چې په سوله کې باید هر څه قومونه چې دي هغه زیار وباسي، هر څوک خپل مکلفیت هغه ښکاره کړي، که هغه اقلیتونه دي که اکثریت غټ قومونه دي. نن سبا د ټولو یو د غم کمبله د هلمند پر زړه باندې اواره ده چې هغه جګړه ده. د غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو سولې ته په اشارې سره وویل هغه کسان یې خنډ ګرځي چې ګټې یې په خطر کې وي. په دې اساس باید لومړی د دغه کسانو مخه ونیول سي او ورپسې د سولې رامنځته کېدو لپاره کار وسي. د دوی په وینا د سولې پر وړاندې اساسي ننګونې د مهال سیاسي چلنجونه او حکومت کې شته فساد دی. نړیوالې ټولنې یا د افغانستان متحدین چې شمېر یې تقریبا 43 ته رسېدی هغوی دغه لاره په کار واچول چې د افغانستان سرحدات له موږ سره په ګډه وساتي. آیا موږ ته درون تیاره زموږ دولت ته ورکول شوی دی چې هغه خپل سرحدات په وساتي؟ آیا افغانستان ته دروازه ورکول شوې ده چې هغه دروازه وساتل شي چې د هغې دروازې له لارې مرمۍ افغانستان ته رانشي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې باندې موجوده اساسي خنډونه دي. د سولې پر وړاندې باندې تر ټولو لوړ او اساسي خنډ په افغانستان کې د افغان حکومت کې سیاسي چلنجونه او په افغان حکومت کې موجوده فساد دی. افغانان لوی او کوچني نر او ښځه سوله غواړي، مګر و فاسد، غاصب، قاچاقبر او هغه کسان چې د سولې پر راتګ کې ګټې په خطر کې لویږي سوله نه غواړي. او زموږ هغه ګاونډي چې زموږ په سوله کې د دوی خیر نشته، د دوی تاوان دی او زموږ په سوله کې دوی خپل شر ویني، هغه کسان هم سوله نه غواړي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ هغه مخالف وروڼه د پاکستان او نورو هیوادو لخوا حمایه کېږي تر څو سوله ونه کړي، کنې د دوی زړه غواړي چې سوله وکړي. والي حیات الله حیات بیا وویل د ولسونو او قومي مشرانو دنده ده چې نور د وژنو مخه ونیسي او سولې پروسه کې رښتینې هلې ځلې وکړي. نوموړي ژمنه وکړه نه یوازې به د وسلوالو طالبانو سره د سولې پروسه کې هلې ځلې وکړي، ترڅنګ به یې د ولسونو پر وړاندې هغه ستونزې چې د مهال دولتي ادارو کې شتون لري له منځه وړي. معلومه ده چې د افغانستان مرکزی دولت او په سر کې جمهور رئیس هلې ځلې پیل کړي دي. د څو میاشتو را په دې خوا باندې هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه تر څو د سولې دپاره زمینه مساعده کړي. زه د رئیس جمهور د هلمند د استازي په شکل یا په صفت تاسو ته ډاډ درکم چې موږ د دغه هلو ځلو پوره ملاتړ کوو او د هر نوع سولې دپاره د زمینې مساعدولو او خبرو اترو به د ولسونو په مټ باندې کلک ملاتړ کوو او د هغې سره ولاړ یو. د سولې پروسې په تړاو زیاتې هلې ځلې ترسره سوې، خو څنګه چې ښایي هماغسې هیلهمندۍ ورته شتون نه لري. بل پلو بیا ویل کېږي روانه اونۍ به د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پلازمینې کابل ته راسي او له ولسمشر محمد اشرف غني سره به یو هوکړه لیک لاسلیک کړي. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې سي.
د نړیوالو خبرونو تفصیل. روسیا نن پر نازي آلمان د بري 1 کلیزه لمانځي. روسیا نن په 2مه نړیواله جګړه کې پر نازي آلمان د پخواني شوروي د بري 1 کلیزه لمانځي. په مسکو کې به نن په دې ځانګړو مراسمو کې پوځي پریډ وسي چې تر 10,000 زیات خلک لږ تر لږه 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات ګډون پکې کوي. په دې مراسمو کې به نن لسګونه الوتکې نمایشي پروازونه وکړي. یو شمېر روسان به نن د خپلو کورنیو دغو غړو عکسونه لیږدوي چې په 2مه نړیوال جګړه کې ګډون کړی دی. د نازي رهبر هټلر ځواکونو د 1941 میلادي کال په جون کې پر پخواني شوروي اتحاد برید وکړ. په 2مه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 60 میلیونه روسان ووژل سوه او یا هم زخمیان سوه. اورلګېدنې د کاناډا فورت مکموري ښار کې 20% کورونه سوځولي دي. چارواکي وایي د فورت مکموري ښار 20% کورونه په هغه اورلګېدنې کې سوځېدلي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د کاناډا په البرټا ایالت کې روانه ده، خو اوس یې شدت او د پراخېدو چټکتیا تر پخوا کمه سوې ده. د اوروژنې مامورین توانېدلي چې په اساسو سیمو کې اور کنټرول کړي، خو طبیعي اورلګېدنه اوس مهال په نږدې 1410 کیلومتره مربع ساحه کې شته. د شنبې په ورځ دا ساحه 1800 کیلومتره مربع اټکل شوې وه. د سیمه ییز پارلمان یوه غړي BBC ته وویل نږدې 1/5 برخه کورونه د اورلګېدنې پیل سیمه میکموري کې له منځه تللي دي. ډیویډ له زیانونو ارزولو وروسته وویل عادي حالت د ښار بیرته اوښتل به ښایي کلونه وخت ونیسي. د میکموري او ورڅیرمه سیمو له 100,000 ډېر اوسېدونکي خپل کورونه پرېښي دي. ښاغلی یوګاردا وویل د ښار یوه برخه روغه پاتې خو وضعیت تر هر څه ډېر خطرناک دی چې اوسېدونکي بیرته ور وګرځي. هغه ویل د اټکلونو له مخې 20% کورونه سوځېدلي، خو ډېره برخه کورونه لا هم په خپل حال دي او هیڅ زیان ورته نه دی رسېدلی. نو پر دې بنسټ ویلی سم چې شرایط تر هر څه چې موږ یې تصور کوه ښه دي. ګرمي، هوا، وچ خس او خاشاک د اورلګېدنې لامل شوي دي. د البرټا ایالت له طبیعي اورلګېدنو سره د مقابلې سازمان چارواکو د چاد مورسن په یوه خبري ناسته کې ویل ښه خبرونه لري. د هوا وضعیت له بدلېدو سره او د اوربچنې د ټولو مامورینو له ډېرو هڅو سره وتوانېدو په میکموري کې د اور کرښې هغه ډپ کړو. چارواکي وایي په بشپړ ډول د اورلګېدنې مهارول ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي. د هغوی په وینا یوازې یو څه ډېر باران کولی سي د پراخېدو مخه یې ونیسي. باد اور د ختیځ لور او د اوسېدو له سیمې لرې وړي، خو د ورڅیرمه ولایت ساسکوچوان ته یې د سرایت ویره شته. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکول شوی، خو له سیمې د خلکو د ویستلو پر مهال په ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي. انګیرل کېږي دا اورلګېدنه به د کاناډا په تاریخ کې تر ټولو ګرانه تمامه سي. وروستی خبره. د شمالي قفقاز په چچنیا کې 6 پولیس وژل شوي دي. د شمالي قفقاز په چچنیا کې 6 پولیس پر یو پوسته د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د چچنیا د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا پیښه نن په ګرزوني ته نږدې سوې او 3 پولیس په نازک حالت کې دي. د پخواني شوروي جمهوریتونه نن په 2مه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمني د شوروي د بري 1 کلیزه لمانځي او شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په چچنیا کې نن د مخکیني ولسمشر احمد کدیروف د وژل کېدو 12مه کلیزه هم لمانځل کیږي. احمد کدیروف د 12 کاله مخکې په ګرزوني کې د بري ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په چاودنه کې ووژل شو. د احمد کدیروف زوی رمضان کدیروف د کرملین له لوري د چچنیا مشر ټاکل شوی دی. دا هم د هوا حالاتو اټکل. کابل د باران د ورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 14. هلمند لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 40. کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 28. فراه د باران د ورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 40. جلال آباد لمر د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 23. مزار شریف اسمان ورېځ د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 20. هرات اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړ درجه 90 ټیټه 15. غزنی د باران د ورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 10.
په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. تاریخ ناور کې د طالبانو دوو ډلو ترمنځ جګړه کې 18 تنه وژل سوي. یونما وایي له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. او ولسونه د سولې په راوستلو کې مهم رول لري. د دې مهال خبرونه مو پای ته ورسېدل. تر بیا ښه وخت. پر ستر ذات مو سپارو.